درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه او پنسل پاکونه مو تر مخې ایښي وي. تیار دې ته وئ چې فقط درس شروع کړه او بسم الله الرحمن الرحیم ورباندې ووایو. سمه ده؟ آفرین. ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ښه، آفرین. زه هم وایم بسم الله الرحمن الرحیم ځکه موږ تاسو ویلي دي. بیا هم وایم چې هر نیک کار شروع کوو باید بسم الله الرحمن الرحیم باندې شروع کړو تر څو هغه له برکتونو څخه ډک وي. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د انځوریزه الفبا وروستۍ برخه نن لولو چې هغه له لام به شروع کېږي تر یا پورې به رسېږي. سمه ده؟ له دې څخه مخکې موږ له آ شروع تر ګ پورې مو په څو وارې وویلې، هغه ته مو مثالونه راوړل، هغو ته مو عکسونه راوړل او تاسو سره مو شریک کړل. سمه ده؟ آفرین. ښه، له دې څخه وروسته په لام باندې شروع کوو. سمه ده؟ تاسو به خپلو کتابو ته ګورئ، میم صفحې ته ګورئ. لام دلته عکس ورکړئ، لام لړام. وینئ یو عکس دی لړام دی. صحیح دی؟ لام لړام. دلته میم مایای، میم ماهی، نون ناک. بل چې دی نوړې ورکړه، نوړ شکون. بل واو زاده، هی پیاله ده، ورپسې هی هیلۍ ده، یا آی چې طرف پسې کېږي منګی دی، او یا چې ای طرف پسې کېږي خولۍ ده، او بل چې دی ای دی چې څپړی ویل کېږي، ای طرف پسې کېږي. بل چې دی ووایه یا ولولئ، بل چې ای دی. ګورئ موږ تاسو اول د یاګانو به زه تاسو ته ولیکم لاندې یورې چې له ذهنه مو ونه وځي. ګورئ موږ تاسو څو یاګانې لرو؟ دا یوه آی تلفظ کېږي. صحیح ده؟ بله چې لرو دا یا څرګنده یا ای تلفظ کېږي. بله چې ده دغه یا ده ای تلفظ کېږي. بله چې ده دغه یا ده ای تلفظ کېږي. او آخره یې هم دغه یا ده چې ای تلفظ کېږي. سمه ده؟ دا به هره یوه تاسو ته وایم او تشریح کوم. ښه، اوس ورځم درس ته. لام لړم. لړم پېژنئ؟ ګوره ډېر خطرناک شی دی که نه چې چل کوي. خدای دې موږ تاسو ټول ترې وساتي. ما هم تاسو ته ځینې عکسونه وړي. لام یو عکس تاسو ته ښیم څه شی دی؟ ووایه ورته. آفرین. لام لمر. چی؟ لام لمر. لاندې عکسونه دي لام لیمو، لام هیلۍ، لام لیکئ لیکل، لام خوړل. صحیح ده؟ په دو کې په ټولو کې څنګه کړل؟ لیکلو کې هم لام راځي، په خوړلو کې هم لام راځي، په هیلۍ کې هم لام راغی، په لمر کې لیمو کې لام راغی. له دې نه وروسته بل حرف کتاب کې راغلی چې میم دی. میم هلته عکس ورسره وړئ، مایای. میم مایای. دلته موږ تاسو چې راوړي، دلته یوه نجلۍ ده، دې نوم دی ملالۍ که نه؟ نو ما هم درته لیکلي چې میم ملالۍ. میم ملالۍ. ملالۍ څوک وه؟ آفرین. ملالۍ زموږ تاسو په تاریخ کې یوه ډېره ننګیالۍ مېرمن تېره شوې ده. آفرین. ډېر ښه. ښه، له دې نه وروسته موږ تاسو کتاب ته راځو. یوه میوه ده، تاسو ورته ګورئ کتاب ته څه نومېږي؟ آفرین. ناک. نون ناک. ما هم تاسو ته یو د ناک عکس راوړی، خو تر څنګ ورسره ځینې نورې داسې عکسونه مې هم راوړي چې په هغو کې نون راغلی دی. نون ناک. نون ناک. نون نقشه. نون قند. نون قالین. نون باران. چې په دو ټولو کې ګورئ نون راتلو. سمه ده؟ آفرین. له هغې څخه وروسته موږ تاسو چې بل شی ویلو کتاب کې چې دی هغه نوړ دی. څه دی؟ نوړ. ګورئ موږ تاسو نون لرو. نون لرو. ګورئ نون لرو. یو ټکی ورکوو. که چېرې همدغسې نون موږ تاسو ولیکو، صحیح ده؟ نون مو ولیکلو، لږ غړ مزه ورکړو، څه کېږي؟ نوړ کېږي. نوړ نوړ نوړ. صحیح دی؟ اوس تاسو موږ تاسو دلته په هغه کې راوړي نوړ شکون. شکون پېژنئ؟ یو ډول داسې تیره تیره ازغي رقم ته شی لري، برګ سپین او تور وي او ډېر خطرناک او ډېر تیره وي. خدای دې موږ تاسو ټول ترې وساتي ځکه هغه د یو ډول حیوان دی او ډېر تیرې تیرې ستنې غوندې دغه شاخونه لري. دلته ما هم نوړ ته هغه کلمه راوړي چې نوړ په منځ کې راځي. وګورئ تاسو نوړ مڼه. ډېر ښه. دلته وګورئ نوړ مڼه، نوړ اتڼ، نوړ کوڼ. کوڼ هغه څوک دی چې خبرې نه اوري. ګورئ یو څوک خبرې کوي، خبرې نه اوري، چې هغه کوڼ وي په غوږو باندې. آفرین. له دې څخه وروسته موږ تاسو بل څه لرو. یو عکس لرو، یو حیوان دی، دوه ښکرې دي، دو خواته راګول څه نومېږي؟ وزه ده. واو وزه. نو ما هم
د وزې ته نږدې یو بل ډول حیوانات راوړي چې هغه واو ورای وینئ دلته څه وري دي دغو خواته راګوري تاسو خپله ورته وګورئ وینئ راګوري نو دلته د ځینې کلمې نور چې هغه واو کې راغلي وي په منځو پایلو پای کې ګورئ لکه واو ونه شي واو ونه پېژنئ آفرین بل واو توپ ګوره منځ کې واو راغلی بل پیشو ورپسې بیزو چې ته وایي آفرین بیزو شادي ته وایي ډېر ښه لفظې نه دو خواته پیاله ده صحیح ده پیاله دا هی ګردکه ده دا ګرده هی دا رقم ته یوه دا ده او یوه هم داسې دواړه لیکل کېږي دا د کلمې په آخر کې نه راځي مثال که موږ لیکو چې ونه دا هی راځي که مثال موږ تاسو لیکو هېواد بیا دا هی راتلی شي خو مګر د کلمې په آخر کې دا د چشمه هی نشي راتلی سمه ده نو ځکه دلته هم دوې راوړي دي اوس دلته لیکلي هی ته یې پیاله راوړې ده صحیح ده ما هغه څه مثال چې درته ووایم زه ولیکم چې هی ونه مثال ولیکم چې هی نرمه صحیح دی ځکه که مثال د کلمې سر کې ولیکو نو بیا مجبور یو د چشمه یې ولیکو سمه ده آفرین ښه ما ولیکل هی ونه مڼه او خوږه ترخه دا ټول څنګه دي هی د ګردک راځي د هغې څخه وروسته تاسو دلته ورته وګورئ هیلۍ ده هلته هی د چشمه اوس راوړې ده او ما هم یو شی راوړی دی یو حیوان دی عکس کې تاسو به خپله ورته وګورئ بیا به یې وینئ دلته هی هوسۍ دا وینئ هوسۍ عکس آفرین هوسۍ او دلته دغه کتاب چې کومه هیلۍ راغلې دی هګۍ اچولی هی هګۍ دغه ته سهار دی ورپسې هندوانه ده او ورپسې زړه ده زړه ښځه وینئ دلته زړه که چیرې موږ تاسو لیکو چې زړه بیا لیکو چې زړه لیکل دواړه یو ډول دي خو تلفظ بیا فرق کوي او دا له جملو څخه دوی فرق کوي چې دلته زړه ویل کېږي که دلته زړه ویل کېږي دلته عکس راغلی و زړه ښځه د موږ ته زړه نه شو ویلی ځکه دا ښځې عکس راغلی زړه ورته وایي سمه ده او که زړه عکس راغلی بیا موږ باید زړه ورته ویلې له هغې څخه وروسته موږ تاسو دلته ګورو یوه یا ده چې هېڅ ټکي نه لري موږ تاسو نرمه یا ورته وایو آی تلفظ کېږي آی لکه کتاب کې یو منګی راوړی دی او ما هم دلته راوړی یو غټ لرګی دی وینئ آی لرګی هېڅ ټکي چې نه لري هغه نرمه یا ساده یا بې ټکي یا ورته وایي سمه ده لکه لرګی سړی کودی پردی خپلوای سمه ده له هغې څخه وروسته یوه بله یا ده اوږده یا ده کتاب کې د خولۍ عکس راوړی چې خوالی ورته وایي ځینې خلک ما هم اوږده یا چې ورته وایي هغه ای دی ای تلفظ کېږي لکه کیلې صحیح دی مثال دلته وایي چې مستې وایي شیدې هندوانې خوږې ترخې سمه ده ښه هغې نه وروسته بله یا ده چې مثال دلته ما شکلونه ایستلي دي دا یا ده دغه یا دا مو ولوستله بله د اوږده یا دا مو ولوستله دا یا صحیح دی اوس دغه ښځینه یا ده ښځینه یا هم لکه لرونکي یا هم ورته وایي هغه یا ده چې د ای تلفظ چې آخر کې لکه ولري او دلته اول څپلۍ بل نجلۍ بل څوکۍ بله کړکۍ ملالۍ او ما هم درته راوړي دي ډوډۍ او هګۍ پوه شوئ په ډوډۍ هګۍ نجلۍ څوکۍ څپلۍ او کړکۍ دا څنګه د ټول په دولکې لرونکي یا هم ښځینه یا باندې راځي سمه ده له هغې څخه وروسته دغه یا ده چې یوه امزه لري سر باندې صحیح ده دغه یا دا هغه یا ده چې دا په نومونو کې نه راځي دا د فعلونو په آخر کې راځي لکه وایي وخورئ وڅښئ ووځئ خبرې وکړئ سمه ده دا فعل کې راځي دا له کتاب کې راوړي مثال عکس راوړی هلته یو نفر دی درس به یې ورته وایي چې ووایئ ولیکئ سمه ده نو ما هم دلته لیکلي چې ښوونکی ورته وایي شاګردانو ته وایي چې درس ته وګورئ دا کس ته ګورئ ښوونکی دی ورته وایي چې وګورئ ولولئ خبرې مه کړئ وغږېږئ که نه آفرین له هغې څخه وروسته آخري یا دغه یا ده ای تلفظ کېږي لکه کتاب کې راوړي دي کالي یو وخت ته یو نفر دلته کالي مینځي بیا اوروي نو کالي ما راوړي دي چې سړي منګي
او دلته دی یم عکس راوړی دی چې مثال یو سړی په یم باندې کار کوي. سمه ده. د دې څخه وروسته راځم یو وارې بېرته له سره وایو. ګرانو زده کوونکو متوجه اوسئ د موږ تاسو انځوریزه الفبا خلاصه شوه. سمه ده. ګورئ ای کالي سړي لرګي. بل چې دی ای دی ای ووایئ ولیکئ که نه ښوونکی ورته وایي ورته وګورئ. صحیح دی. له هغې څخه وروسته دا بله یاده ګورئ ښځینه یا ډوډۍ هګۍ نجلۍ څپلۍ ملالۍ که نه. له هغې څخه وروسته اوږده یاده لکه خوالی مستې شیدې ناوې ادې کیلې. پوه شوئ پوه. آفرین. له دې نه وروسته بله یاد چې دا آی تلفظ کېږي لکه ووایئ چې کتاب کې راوړي ورته لکه منګی لرګی سړی کودی. آفرین. له هغې څخه وروسته بله یاد چې ده د چما یاد لکه دلته راوړي هیلۍ او ما تاسو راوړي څه شی؟ آفرین هوسۍ هګۍ سهار. ګوره دلته د چماهي کې راغلی هندوانه کې هم راغلی ده او بلکې زړه. پوه شوئ پوه. آفرین. خو فرق دا دی چې د هندوچما چې ده د کتاب آخر کې نشي راتلی. سمه ده. هلته بیا څنګه کې هلته به ګرده هې راځي. سمه ده. آفرین. له هغې څخه وروسته هلته واو دی واو وزه واو وزه او ما چېرته راوړي تاسو ته واو ورای واو ورای. او که څه وزه شي بیا څه کېږي وري ته جوړېږي. ورای په وري باندې اوړي یا به یې دوه نقطې څنګ په څنګ غواړي. دلته لیکلي واو ونه واو توپ واو پیشو واو بیزو. آفرین. له دې څخه وروسته کتاب کې بل حرف راوړی نوړ. څه نون ته یو پنډاک ورکړی نوړ ته جوړ شوی دی. هلته شکونې ورته ویلې زه ورته ما بل راوړی مڼه. مینې مڼه کې هم نوړ لغه د سور لیکل شوی دی. ګورئ نوړ مڼه نوړ اتڼ نوړ کوڼ. پوه شوئ پوه. آفرین. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته کتاب کې بل چې راوړي کتاب کې بل راوړی دی نون یې راوړی دی نون ناک. ما هم ناک راوړی. صحیح دی. ما هم تاسو ته یو ناک راوړی دی. شي ناک نون ناک نون نقشه نون قند نون قالین نون باران. ډېر ښه. له هغې څخه وروسته بل حرف چې دی هې راوړی ده نن میم یې راوړی دی. د میم چې کتاب کې راوړي میم مایای که نه. زه ورته میم ملالۍ میم ملنګ میم مکتب میم موزه میم میز. څومره ډېر مې درته ویل. آفرین زده کوونکو تاسو له ما ډېر زده کړئ. تاسو دومره ډېر زده دي. ښه. وروستی حرف چې موږ تاسو درس ته وو نن هغه لام و. دلته عکس و لړم. صحیح ده. لام لړم. خو مګر ما ورته راوړی لام لمر. چې لام لمر. پوه شوئ پوه. ورسره لام لیمو لام لمر لام هیلۍ لام لیکل لام خوړل. پوه شوئ پوه. آفرین. ډېر ښه. ښه زده کوونکو زموږ تاسو درس څه شی و؟ انځوریزه الفبا وه. انځوریزه الفبا مو ویلې شکلونه مې تاسو ته وښودل. کومې کلمې چې دا الفبا په سر کې راځي هغه مې تاسو ته وویلې. په هر یو جدا جدا بحث وکړو او زموږ تاسو انځوریزه الفبا لوست نور خلاص شو. صحیح ده. انځوریزه الفبا لوست مو نور پای ته ورسېدو. همدومره و زموږ تاسو د انځوریزې الفبا لوست. سمه ده. آفرین. ښه. اوس به تاسو کورنۍ دنده څه وي؟ مخکې له دې چې موږ تاسو مخه سره وکړو په خدای پاماني سره وکړو د هغو نه باید څه وکړو؟ تاسو باید دغه کلمې اول ښه ډېر له ځان سره تکرار کړئ که نه. ګورئ مثال آس الف انار ب باز که نه. همداسې وایي پې پاڼه ت تلیفون ټ ټال. دا ټول تکرار کړئ که نه. شکلو ته ګورئ شکلو ته ګورئ وی وایئ وی وایئ وی وایئ. بیا به دا اوس مې چې کوم وویل لکه له لام نه شروع تر یا پورې دې هر یوه ته به تاسو یوه د شکلو کلمه یاد کړئ. مثال لکه وایي چې لام لړم لام لیمو که نه. مثال وایي چې میم میم مایای میم ملالۍ میم مکتب میم میز. دا کلمې به تاسو څنګه ورته یاد کړئ چې په سر کې دغه کلمې راغلي وي. پوه شئ پوه.
آفرین ډېر ښه. دا ستاسو کورنۍ دنده وه چې تاسو به هر حرف ته دوې کلمې پرته له کتاب څخه تاسو یاد کړئ او بیا به یې هم خپلو همزولو خپلو ټولګیوالو ته وایي او زه بل درس کې بیا تاسو څخه پوښتنه کوم. سمه ده، تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې ښه وختونه.